فیسبوک ایډي هیر شوی پاسورډ معلوم کړئ بغیر د فون نمبر او ایمیل ادرس څخه. سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانه ملګرو، که چیرې تاسو یو فیسبوک ایډي لرئ او اوس مهال د یادې ایډي نمبر یا هم پاسورډ له تاسو څخه هیر شوی وي، نو پر دا ویډیو کې تاسو سره اړوند طریقه درښیم چې څرنګه کولی شو یا د ایډي راخلاصه کړو. نو که چیرې ویډیو معلوماتي وي یو لایک ورکړئ او د خپلو نورو دوستانو سره یې شیر کړئ. راځو د موبایل سکرین ته او همدا سیم طریقه تاسو سره د موبایل په سکرین شیر کوم. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو د لومړي ځل دپاره د فیسبوک اپلیکیشن پر خپل موبایل کې راخلاص کړئ، نو دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته به تاسو نه فون نمبر ورکوئ، نه ایمیل ادرس او نه پاسورډ، بلکې تاسو به کلیک واخلئ فارګیټ پاسورډ. ګرانو ملګرو، راځو همدا کلیک کوو او دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته لیکل شوی فایند یور اکاونټ وید یور موبایل نمبر. ګرانو ملګرو، تاسو به دلته کلیک واخلئ سرچ بای ایمیل. دې ځای کې تاسو خپل ایمیل ادرس مه ورکوئ، بلکې د خپل فیسبوک ایډي نوم ولیکئ. په کوم نوم باندې چې تاسو خپله فیسبوک ایډي جوړه کړي همغه نوم ورکئ پر دا ډول. زه راځم د خپل فیسبوک ایډي نوم لیکم، بریالی احساس، بیا پر کنټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. پر دې ځای کې تاسو خپله د فیسبوک ایډي وګورئ چې کوم یو ستاسو د فیسبوک ایډي ده، همغه انتخاب کړئ. ګرانو ملګرو، زه راځم پر خپله فیسبوک ایډي باندې کلیک اخلم. ماته ښکاري همدا کلیک کوم. دلته ماته لیکلی دی کنټینیو از بریالی احساس. زما ایډي پر همدې موبایل کې خلاصه ده. که چیرې زه کلیک واخلم دا اتومات ډول باندې خلاصیږي. راځم زه تاسو ته فون نمبر ښایم. راځو ټرای انادر وی، همدا کلیک کوئ. ګرانو ملګرو، تاسو به کلیک واخلئ ټرای انادر وی. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته ستاسو فون نمبر هم ښودل کیږي، ترڅنګ یې ستاسو ایمیل ادرس که چیرې تاسو اډ کړی وي. اوس زه دوستانو دلته کلیک اخلم ګیټ کوډ آن واتساپ، یعنې ماته دغه کوډ د واتساپ د لارې ولیږه. دغه کوم نمبر چې ما اډ کړی ده، زه پر دې باندې واتساپ هم لرم، ماته د واتساپ د لارې د خپل کوډ ولیږه. ما خپل فیسبوک ایډي ته ایمیل ادرس هم اډ کړی ده. ایمیل ادرس هم تاسو انتخابولی سئ، خو دا هغه طریقه ده چې تاسو کولی سئ فون نمبر او پاسورډ ترلاسه کړئ. اوس تاسو لیدلی سئ موږ ته کوډ ولیږل سو د فیسبوک لخوا. زه راځم ګرانو ملګرو، همدا کوډ کاپي کوم او دلته زه لیکم. یو ځل بیا راغلم زه واتساپ ته. ګرانو ملګرو، تاسو ته ښکاري چې همدا اوس د فیسبوک ټیم لخوا موږ ته دغه کوډ ولیږل شو. دا کوډ د تاسو لیدلی سئ. زه دا را کاپي کوم او یو ځل بیا د فیسبوک اپلیکیشن ته راځم چې آیا زه کولی سم خپله فیسبوک ایډي د دوهم ځل دپاره راخلاصه کړم. د لږ ځنډ انتظار وروسته تاسو ته به ښکاره شي چې آیا زه خپل فیسبوک ایډي راخلاصولی سم. ګرانو ملګرو، تاسو ولیدل چې زما فیسبوک ایډي راخلاصه سو پر همدې اپلیکیشن کې. دا هغه طریقه ده چې موږ د فیسبوک ایډي پاسورډ ترلاسه کړ بغیر د نمبر او ایمیل ادرس څخه. د همدې طریقې څخه استفاده وکړئ. تاسو هم کولی سئ ډېر په اسانۍ سره خپل فیسبوک ایډي جوړ او صحیح کړئ. نو زموږ ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې ویډیو معلوماتي وه یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. میلاقېږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.